والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورة الشورى ندي ربط مخي سردادي مخي صفات دا قرآن ذكر لدي مقام كي والصفات داخل القرآن. دویم ألته زجر ذكر كي في إنكار دا قرآن باندي دلته بوس دعوت ورکې دی خبر له چې قرآن به حاکم ګڼي په دې به فیصله کوي. درې مخکې طریقې د دعوت ذکر کړي. دې مقام کې اوس د دې دپاره څلور امور بیانوي لس. مقصد د صورت څه دی؟ اثبات الحکم والولایت لله، د یو الله اطاعت او بندګي، فیصله منل. سوال لسم برایت پر اول باب دی اول کې د قرآن اعجاز. حامیم درې په مطلب باندې الله پوهې دی. عین سین قاف علم د الله له اشاره د ثنا او قدرت ته. دلیل په دې معنی چې دې په مقصد کم د الله مراد زموږ په ایمان دی. کذالک یعنی کذالک دق شان تعالی وحی کی دی شی لگر حامیم عین سین قاف یا وحی کی دی شی تعالی دی اطلاعات و د غیب یا تعالی وحی کی دی شی چې عذاب پاچا باندې نازل هیڅ سات تکذیب کړي یا هکذا موږ تعالی وحی کوو. وإلى الذين واغشار من قبل چسان وړاندې وحی کړي الله تعالی العزیز زورور دی او الحکیم حکمتون والا. تعالی مو وحی کړي دا مخیم به ولیم کړي قبل لفظ کی اشاره و دل چې نبی صلی الله علیه وسلم رسنه نبی دی. اسرت د شرف التصرف له د الله تعالی په اختیار کې خاص اصلي چې بر اسمانونو کې دی او ما فی الارض ولان د اسمای کې او هو العلی و برد العظیم لوی. ورس آیات کې قباحت د شرک بیان یو مقصد پر یې ترغیب دی توحید ته. سورہ مریم یو نبی کې ومو د شرک قباحت تکاد الله تعالی وی نجدی د اسمانون لرا چې وچمی من فوقهن نار پاسو دی جوجر شرکنا. والملائکه سره جواب د سوال ولی چوینا والملائکه ملائکه تسبیح بیانې بحمد ربهم سره د حمدونو د رب د دوی یسبحون کی معنا تنزیه یا منس. غافر هم کی ویلی او جواب د بل سوال زمای کې انقلاب راشي. ويستغفرون او دی بخنه غواړي لمن دا اشار فار فی الارض چې د زمای کې دي. ترغیب توبه له الا خبردار ان الله یقینا الله تعالی چې هو الغفور الرحیم هغه بخون کې او به حد مهربان دی. ورسه کې زجر دی بشرک فی الولایه. دویم مقصد په آیت کې تسلی او درې ملت تما قبل. والذین آکسان شین ولی من دون الله من دونی سوا الله نه اولیاء نور مددگاران الله حفیظ علیهم الله ری حفاظت کوونکی دی او ما انت علیهم بوکیل تینی ذمہوار. ورسه کې تسلی او ترغیب دی قرآن لا. وكذلك ودقشان اوحينا اليك تعلم وحي کړي قرآن عربيا د قرآن چې مضموني ښکار دی واضح المراد. مقصد د قرآن سره تنذر چې تیار ورکی القرى مکی ولا عرب توحید مکی کتاب د عرب نو من حولها ګرد نو ټول را چې نګر شافره سرور کوم چې دنیا دا وتنذر او تير ور کې يوم الجمع دا ورځ جمع کې دو لا ريب فی شک کې نشان فريق فی الجنه وفريق فی السعير. یو جماعت بل او جنت لږه او بل وکف جهنم ته اور بل کړي شي ویلا. ورسه کې سبب د افتراق بیانې دا د الله خو نه ده چې ټول یو جماعت کی
ولو شاء الله قد الله تعالی خو کوي لجعلهم دا به خامخا ګرځولې امه واحده یو جماعت توحید والا ولكن يدخل لكن الله داخلي من يشاء وشال شو غاړي في رحمتي په خپل رحمت کې چې توحید دې تسیه کده خرچ الله نور کوي رحمت معنا توحید سورہ یوسف کې ورته فضل ویلې لري قرآن نور یې سوګ ورته وی دا کم خلق دي رد شفاعت قهري ظالمان انسانان چې نو مالهم نشدو الا من ولین چر 200 نکوم کې ورسه کې زجر بالشرک داخله چر د اراده ولایت لري نو بس الله سره دې انتخاب کی کنه ام اتخذوا ايدين ولي من دونه سوا الله ان اولیاء نور مددگاران دلته عبارت دین ارادو وليا حقا دا حق ولي اراده لري فالله هو الولي الله تعالی چې هغه دوست دی او هو هغه ژوند کی الموت امړي او هو على كل شيء قدير هغه پارش قدرت والا دی د دوه علتونه ذکر کړل د ولي لپاره رد شرف التحکیم اختلاف مشه مسله کې راغی بس راشي شاړه راشي الله اعلی قران او سنت ته حل کوي ومختلفتم ما چې تاسو اختلاف کړي په پای کې من شین چار شی له فحکمه دیغه حکم ال الله د الله کتاب لره فحکمه ال الله سمانا علمه عند الله دویم الله به دې فیصله کوي ذالکم الله ذات استم الله تعالی رب زما حاکم دی علی پاغ ما ځان سپارل وی الیه نی باغل زما رجودا درې علتونه د کتاب الله لپاره ویلي ورس آیت کی عقلی دلیل د پار درد د شرک فی الولایه والحکم کار د کړه څنګه فیصله ومني فاطر السماوات پیدا کونکي د اسمانونو د زمکه لري جعل لكم پیدا کړی تاسو د پار تاسو د جنس ازواجم ببینه انفس معنا جنس ومن الانعام په دې چار پیانو کې ازواجن جوړی دي یسرو کې یو قولدار خوریم دویم ساوز د ژوند اسباب برابرې دریم پیدا کړي فی پرې تزویج کی کار لیس کمثلی شیء نشته الله د مثل غوندې هیڅ شی او هو السمیع البصیر اوریدن کې لري مشبهه او معطله دواړه باندې گزارو څوک چې تشبیه ورګین لیس کمثلی څوک چې نه منی السمیع البصیر خدای الله د مثل نشته کافر اوړي د پاره تحقیق دویم معنا د ذات دریم وصفی دی څلورم نفی طریقې دی استدلال الله تفضانی وي پرس کې څوک د الله مثل له چې داغه مثل نشانو مثل املاړ الله پات شي واځي نور د صفات مبارکی وګد باس به خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ دریم او پنځم کې سورې زمر درش په ته کې مونږ وای بل عقلی دلیل له مقاليد السماوات خاص داغه په اختیار کې شابین د اسمانونو د زمکې لري یبسط الرزق پر اخر رزق لمن یشاء او شاله شو غواړي او تنګي انه بكل شيء عليم یقینا فارش پیداغه دلیل وحید پار درد شرک رب دار مخ کې ویلې فحکمه الى الله دلته علت بیانې چې دا ټول انبیو مسلک دی شرع معنا زهرا الله تعالی کار کړي لکم تاسو د پاره من الدین د دین نما سوچ وسیت کړي او کمی پې کړي ایلن نحلا تحلیل د حرام او تحریم د حلال دویم قول دا د اخوات د امهات التحریم دریم توحید او رد شرک اول الذي اساس من وحی کړي له تعالی را چې قران او سنت دی او شرایع د اسلام دی او هغه چې موږ وصیت کړي پای ابراهيم عليه السلام موسی او عيسى علی د ټول مبدل منه دا نقیم الدین بدل لې دین بیا سره څه خبره وا ان اقیم الدین پابندی دینو کې او ولا تتفرقوا جدای مرا ولې د معلول دی او فی کبر دی علت دی تفرق پکې مکوئ کبر معنا ګرانه تمام کړي شی ویل
کی علی المشرکین په دې مشرکانو ما اغدن تدوهم الیه جتا سیرا بلې دیتا دلیل په دې معنی چې توحید بد ګڼل بس دا شرک دی. ایت صرف د نظام سره کار دی. الله یشتبی الله غرکی الی ځان لره من یشاء او چاله شو غړو هدایت کوي خپل طرف لمن یونیب چا کی چینابتی اجتبا به اختبار النبوه ادبار النبوه او یهدی معنا په ادبار توفیق د ایمان یجتبی کی توفیق د امامت الدین دی او یهدی کی توفیق د عمل دی. د جن دویم باب دی شپږ درش پوری زجر د اچاله شو حکم د الله نه منی د پر وهم دا چې ساسو دین مخالفت علماء کوي نو دلیل په دې باندې چې د اخر دین نه لري کنه جواب دار چې ادبار اختلاف د علماء ته نشته. سوره بقره 9 نمبر آیت ال عمران النص بینهم نمبر 86 ولس کې بموي وما تفرقوا تفرق نه دې کړي اختلاف الا من بعد ما جاءهم رسیدنا شدوی ته علم راغله علم په سرور خبرو باندې چې دا جدای گمراهی ده دوی قرآن راغی دویم د دوی قتلونه زیات شول او دا ناروا دي بغیان د وجه د حسد نه بینهم درې پرې مابین کې ولولا کلمتون کني وی کلمه سبقت وړاندې صادر ربنا په تاخير د عذاب الى اجل مسمى معنا لقضی فیصله بشوی بینهم درې مابین کې وان الذين يخنن اخل چې میراث کې ورکړی شوی کتاب من بعدهم ورسل انبیاؤنا پشکل منه د دې توحید د وجنا مریب سخشکا من اجلیا هو ضمیر کې دو قول توحید یا تفرق اوس ترغیب ال الدعوه زجر د مخالفینو دعوت ته پلس طریقو باندې فلذلک منا الى ذلک رب الداری مخکې تفرق ذکر کې دلته کې علاج بیان نه ذالک اسم اشاره کې دو قول د توحید دویم قرآن الى ذلك فدعو دیر رابر خرج واستقم موکلک شا کما امرت لکه څنګه چې تعالی امر کړی شوی. دریم ولا تتبع تابعداري مکوا اهواهم درید خواهشات او سرورم وقل هو ما ایمان راوړې بما انزل الله پاتې چې الله نازل کړی یو کتاب بنظم و امرتم ما امر کړی شوی چې انصاف کې حکم ساسو ما بین کې وشبغم الله ربنا الله زمون رب دی ساسو رب دی وم لنا اعمالنا زمون خپل عملونه دی ولکم اعمالکم ساسو خپل اتم لا حجت جګړه نشته ما بین زمون او ساسو کې نه هم الله یجمع بیننا الله بمون راجمه کې لسم ویلی المسیر هغه ورګرځیدلی لس طریقو باندې وسرت کې پا مجادلین فی الله وانا فی توحید الله والذین آغسوا چې حجت بازی کوي فی الله اذا الله په توحید کې حاجون حجت نه بس دوی غني من بعد ما ورسیدنا چې اجابت خبر منل شوی له اغلران حجتهم د دې دلیل چې الله وي برباد دي عند ربهم د دې در پوړاندې حجتهم دا اوس حجت نه څنګه ویل حجتهم انا فی زامهم کنا وعليهم بدوی معنی غضب دی ولهم عذاب شدید دی خلق له غضب اوس ترغیب دی قران لا آیت کې دو قول دي حدیث پنځیش کی مموي الله الذي الله ذات دے انزل الكتاب چې نازل کړي د مخکې کتابونه بالحق توحید د پاره او په حق والميزان او قران دویم قول دا چې میزان او کتاب مراد قران دی تاکید دی به ات په تفسیر الله الذي الله ذات دے انزل کتابا کتاب نازل کړي قران بالحق پرشته والميزان او میزان څه په کړي په وخت د قیامت لعل الساعه یقینا قیامت قریب نږدې ده
لعلک ما یقینا معنا وکي ورسه کې وزجر منکرین لا استعجلوا تادی کوي بها پدی قیامت څوک الذين لا يؤمنون چې هغه خلک ایمان پینې لري بالطلب کنا تادی په طلب اول الذين امنوا لا يستعجلون بها عبارت د مؤمنان تادی نه کوي ولی مشفقون ایلت واري بل استجيبون پټ یریدن کی ریمنا د دین او علمون او پویږي یقینا دا ثابت الا خبردار ان الذين يقيننا کسان چې جګړه کوي په ساعتي په قیامت کې شی او سات کې براشي لفید العالم بعید کار گمراهی کې دلړي د حق نه عقلی دلیل د پار د اثبات د ولایت الله لا الله لطیف الله پر به ر باندې به عبادت په خپل بندگانو يرزق وسترا ولي د رزق من يشاء او شاله شو غاړي نفس رزق ارچاله ورګل دغه وسات مراد دی دې د پاره د درش اسباب مخکې ویلي شي وهو القوي وغد قوي دی والعزيز زورور اوس تزهید بني اسرائیل تلسکیم ویلو من کان یرید سوچ اراده لري په خپل عمل حرث الاخرت د فصل د اخرت نزيد له دلو بګي زید کو د فصل کې ومن کان یرید سوچ اراده لري د فصل د دنیا ته ورب کو دلرا من هذا غینا اخرت کې به برخه نشتا وما له نبذلرا فی الاخرت په جنت کې عیسی اخرت نه لګي جنت مراد ده نفس اخرت کې برخه شته جهنم لبزي رد شرفی طاعت څنګه چلے تحلیل تحریم تاسو څو کوي قانوني کوي پیری کوي مولای کوي بل ام لهم شرکاء ایا د دوی د پاره برخداران د الله شتا شرعو چې جیس کړي لهم دوی لرا من الدین د دین ما اغص چله اجازه پینې د کړي تحلیل تحریم خو بغیر د الله نه بل څه نشي کولای و سبب ذکر کې تاخير د عذاب ولولا کلمۃ الفصل کنه وی کلمۃ جداوالی لقضیا فیصله وکړي شوی دی ما بین کې یقینا ظالمان لهم ذل عذاب الیم درنا عذاب دے ورسه کې تخویب د منکرین لا او مقصد بلې کې بشارت دے توحید والا تر الظالمین تب وګوري ظلم کوون کې ریګه به مما دا غسنا کسبو چې کوم کسب کړي لري او هو واقع به ما په دې واقع کېدون کې لري اینه بته یک د چرته کوي بشارت والذین آمنوا واخلوا چې ایمان راوړې او عملوا الصالحات عمل کړي د قران او حدیث برابر په باغچو د جنتونو کې وي جنات لو ما يشاءون دوی لباس شي غواړي در ربهم د دوی در په وړاندې ذالک دا چې هو الفضل الكبير الله فضل له اوس تاکید پنځه طریقو باندې ذالک الذی دا هغه څه چې الله دې ورکه عبادت د خپل بندگانو لا الذين امنوا واخلوا چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر قل سره جواب د سوال جیره کې څه خلک شی غواړي نو ان بیم غواړي جواب قل ما ورتوا لا اسالکم ستاسو نه سوال نه کوم په دې دعوت باندې اجرن د مزدوري په دې زیری الا المودده فی القربا دغه دوه قول دي اول استثناء منقطع لكن دوه متصل بالفرض مجاهد معنا کوي معنا غسباب استعمال کوي چې الله لپاره نږدې کې تهجد دې قیام الليل دې jihad دې قران دې صدقه دا شعبي و قربان مراد قربانه سبیلا خپل خمویم کنه قلبي وای چې دلته قربان مراد قربا د اهل بیت دې لحاظ ساتي ومن يقترب شاش وکړه حسنه نیکی نزد له دل بزید کو فیا پای کې حسن نیک خواله ان الله غفور یقینا الله بخون کې او قدردان دې زجر په انکار د رسول ام یقولون
بلکې دوی وایي چې د تړلي علی الله په الله باندې دروغه کله وغواړي نو ختم براولي علی قلب ستا په زړه. دې دوه معناګانې دي. کله وغواړي ختم براولي ستا په زړه کته مفتری وي لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. یې نو مجاهد وایي چې په معنا د ایزا دی یختم کې معنا د یربد. کله وغواړي نو کلک به کې ستا زړه په مقابله د سوالاتو د دوی کې. ويمحو ختمي الله باطل او ثابتي حق بکلماتي په خپل وعدو د نصرت. انه عليم بذات الصدور يقينا پوي دې په خواندانو د سينو. ترغيب الى التوبه. وهو الذي غزاد دي يقبل التوبه چې قبلې توبه خپل بندگانو ويعفو عفو کوي د بدونه ويعلم پويږي ما تفعلون په فعل چې کوي تاسو. اوس ترغيب دی ایمان لا او عمل صالح لا. ويستجيب الذي عبارت پر دے اعمال الذين ادعيه الذين قبلی اعمال دعاګانې دا چې ایمان راوړې او عامل الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر. ويزيدهم زيتيد الى من فضله د وجر خپل فضل. والكافرون غیر مسلم چې دي دوی له عذاب دي شدید سخت. ورسره کې جواب د سوال چې داخل دومره الله له ګران دي نو د اعمال ولې نور کې توحید والا الله جواب بالحکمت ذکر کې. ولو بسط الله ک الله پرخ کړي وي رزق عبادي د خپل بندگانو ته. عبادت کې دوه قول دي معنا بعض موحدین ټول بندگان علی سبیل المساوات لبغو نو دی به تجاوز کړي وي فل ارض د اسماء کې ولکن دمر خبره ده الله کته کوي به قدرین په اندازه ما یشاء شوی غواړي. انه یقینا په خپل بندگانو خبير لدن کې خبردار دی بصیر لدن کې. ورسه کې عقلی دلیل او تفصیل لما قبل له څنګه کته کوي به قدر. وهو الذي غزا دشرالی کی باران من بعد ما قنطوا ورسه دي چې دوی نو امید لري. سوال قنوت خو د مشرک صفت دی دلته مراد مشرکان دي مؤمنان نه امید کیږي. دوی مؤمنان دي من بعد ما قنطوا من اسباب الغير. الله تعالی پر اخی رحمت وهو الولي واغ دوست او الحمید استایل شوی. عقلی دلیل رد شرف الولایت. ومن آیاته د الله په قدرتونو کې الله خلق السماوات جوړک د اسمانونو د زمکه وما بثو کمی شخوار کړي په ما په دې کې زنده سره نظم کو اسما کې زنده سر نشته. جواب مراد دابین دی مقام کې زیرو ح دویم تسنیه ده خو لیکن مراد مفرد دی په دنیا. دریم د باز ملائکو شکلونه د باز حیواناتو په شکل. وهو واغ چې علی جمع میدوی په جمعوالي باندې شکل او غاړي قدیر قدرت لري قدرت والا دی. تخفیف دنیوی ابما سے بدایت تشریح کړي چې اس یو مصیبت ناراضي مگر په ګنا نه پورته کیږي مگر په توبه ځان الله خپل ملامت کوي. وما اصابکم اج تاسو رسیږي سم مصیبت په ما کسبت ایدیکم په دی وجہ چې کسب کړي تاسو لاسونو ويعفو الله عفو کوي د زیتو. که مسلمان مراد شیل تعذابون اور باندې راولي نه آخرت کې. که مشرک مراد شنو یعفو کی معنا تاخير ده آخرت ته ډېر رسته کوي او به تختو کنه. وما انتم نیتا سبچ کیدن کی فی الارض پرزمه کی او مالکم نبی تاسو را سوا د الله نه شرط دوسونو کوم کی. عقلی دلیل پار درد شرف الولایه کشته ګورې پیدا کړې. ومن آیاته د الله په قدرتونو کې کشته دي په بحر په دریاب کې کله عالم شان د غرونو بنگلو. ای یشک الله غواړي نو بدري باد دلیل په دې مامراجری کې چې انجن دی خو لیکن باد هوا مهم ده نو بغرځي کې روا کې دا ولاړې لازواري په شاد درې. ان فی ذلک یقینا پدې کې نخری را چالا چې دې صبر کوونکې او شکر گزار دي. دلته عبارت ته
که وغواړي نو باد به سخت تیز کی نو به برباد کی هلاک. یو به کی معنا د بربادی ظلم نه دی. بما کسبوا په سبب د کسب د دوی ويعفو عفو کوي د زیتو. دلته اوس عبارت دی الله غر کوي الله ته انتقام علي. ويعلم الذين معلوم کیا غ انسانان یجادلون فی آیاتنا جګړی کوي زمون په آیاتونو کې چې مالهم نشد الا چرته زیر تخته محیش چرته بزوس دین دریم باب دی. رب دار مخی کشته وغیرہ شان ذکر کړه. دلته مړه دا ټول متاع دنیا دی گاډه دی بنگله دا حسن ځواني ودونه دا هر څه ختميږي. الله وایي کیسه صفات پیدا کړي. فما پسا سے چې درکړې شوی ری من شین چار شری فمتاع الحیات دنیا سامان د ژوند نه ویلي متاع مردار ضرورت وخت کې سړی خوري. وما عند الله کم چې د الله سره د خیرون غره دی او ابقا باقی پاتې کیدونکې للذین آمنوا خو ایماندار الله. دویم صفت علی ربهم یتوکلون چې خپل لفظ انسپاری اسباب استعمالی بمبر وصف الله دې ټوله. دریم والذین انسانان دې یجتنبون چې ځان ساتي کبائر الاثم والفواحش کبائر عام گناہونه فواحش خاص. کبائر شرک دی قتل لے زنارا فواحش من دروغ دھوکا. و اذا ما پارٹیم گئی چې غصه شي هم یغفرون دوی عفو کوي په حقوق العباد کې. دا مذکر ویل چې ور سبه سوال لې بل والذین انسانان چې خبر منی لربهم د خپل رب واقاموا الصلاه پابندی مانځ کوي و امرهم شورا امر د دوی جرګي کولې بینهم په خپل مابین کې د پاره تنفيذ د احکام ومما وباز د ازنا چې موږ ورکړې ينفقون کوي خرچه. بل صفتی والذین انسانان دي چې دوی له ورشيږي البغي الظلم په دین کې انتقام علي. اوس بیان د رخصت بدلر بدی بدیر مثلو آپ مثل لري. اوس عظمت فمن عفا الله شاء عفو وکړه واسلا اصلاح د امر وکړه نو اجر په الله دی. انه یقینا الله منن کوي ظلم کوونکو سره. ولمن انتصر چې الله انتقام واخص ورسره مظلومیت فاولئک داخلك ما عليهم شبدوا من سبيل ملامتها. مخکې ویل چې عفو کې دلته انتقام علي. یو جواب داري کدا ګناګار پېمانه نو عفو کوي کې پېمانه نه انتقام والا. دوی مال ته دعوت ته نو عفو کوا. درې مال ته حقوق العباد دلته کې حقوق الله ملامتیا پچاله. انما السبيل یقینا ملامتیا علی الذین پا انسانانو دا یظلمون الناس چې تیرې کوي په خلکو لټي دې اسمه کې ظلم کوي په دې اسمه کې بغیر الحق هیڅ حق نشه وجل کوي قتل. اولئک لهم عذاب علیم دې خلکو درناک عذاب دی. فعیل وزن دې مصدر مبني للفاعل ترغیب صبر الله. ولمن اوچا چې صبر وکي او بکنه وکړه نو ان ذلک خنندال من عزم الامور د پخو کارون نه دی. اوس تخفیف اخروی غافر ولس کې بموي ومن يضلل سوچ الله گمراه کې معنا محروم کې ردي صفاتو فما له بين شدل رامن ولين شرط دوست د نورستا تب وګوري ظالمان لما ارکل شو ګوري عذاب يقولون سبوي هل الى مرد اشتوا فسيل من سبيل الله. جواب لا الله نشتري جهنم حال واوري وتراهم تبو ګوري دوی پیش کې دی بشي علی اپ دې معنی الله او عاجز به من ذل ذلت دوجه ينظرون ګوري به په نظر پټ طرف خفين ذلیل نظر به دستر ګلانه ورته ګوري شرمېدلې وي یا بعضی نظر به اور لکه او بعضی بدویلا. وقال الذين نوبوا ایماندار ان الخاسرین یقینا تاوانین الذين انسانان دی خسروا انفسهم تاوان کې چوری ځانونه او اهل پرز قیامت
خبردار یقینا ظالمان فعذاب کې مقیم دوامدارا نومدار عذاب دی. داور صورت تحکیم پیسره په الله کوي. وما كان لهم الله نشته دوی لمن اولیاء سمددګاران چې کوم کیو کی من دون الله سوا د الله. ومن واسو شله گمراه کینو فما له به نشته غلړه شرط لار د هدایت من سبیل الهدایه. وس دعوت ورکه اله سبیل النجات. استجیبوا لربکم خبر ومنه د خپل رب من قبل ان یاتیا مخیدین شراب یوم یورزا لا مرد الله ينبي واپس یای لړ من الله د الله د خوانه او مالکم نشتا صلی یوزر پنه یوم ایزن په دی ورځ وما لكم ونبي تاسل من نکیر شرط انکار فایده مند انکارم پیدا نه ورکه اوس تسلی فین عرضو کدی مخواړو دلته عبارت دی باغ دربانی شي صاحب علت سره فما ارسلناک من الیګره په دې سیموارو حفیظ ان علیک پتانش مگر تبلیغ الا البراء. اوس بیان د طریقې له اعراض څنګه اعراض کوي. و انه یقینا منغا اذا پاتیم شو سکوال انسان د انسان لا د خپل طرف نه رحمت صحت ورکو یو بارانو کو دعا مالدارې کو دري فرح بها تکبر پی گئی پر حمانه تکبر اذا غا مشوړ وین کله راځي مشکل وین تصبهم او کور شي دوی له مرض فقر قاصری خفغان اغم بما قدمت ايديهم بسبب درې چې مخېلې ګرې لا سنو فان الانسان يقر الانسان ده ناشکرا بس ادا کوي به عقلی دلیل توحید د الوهیت ولایت د پاره لله خاص الله له حکمت د اسمانونو د زمکه خلقن ملقنا بيدن يخلق الله پیدا کوي چې شو غاړي يهبو ور کوي لمن يشاء چاله شو غاړي جنکې له کلو تعالی السلام ويهبو ور کوي لمن يشاء چاله شو غاړي نارینه ابراهيم عليه السلام یہ گډوډ نارینه او زنانه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ويجعل غرزي من يشاء چاله شو غاړي يقيم بیا اولاد یحیی و عیسی علیهم السلام انه علیم یقینا پوهه او قدیر قدرت والا له خنسا مشکل پیدا کیږي اناتن جنکه مخ کی ویلی ولی دا علامه قیامت تا دویم قرطبی لکی د مومن سړی شاول لرو شي نو بس دې کی برکت خیر ده ځکه شکر ادم شکر معلوم شي بیان دوک می شری اور بداری تقسیم د نعمت ظاهری د الله اختیار کړي باطینیم دی کنه وهدا دوی ویل موسی سره ولې خبرې نه کوي لکه موسی سره چې وکړي وما كان الله ندى الله وما كان لبشر ندى مناسب وبشر لا ان يكلم ما خبرو کې دا غسر الله الا وحي مگر وحي زله کې ورو غرزي او من وراء حجاب اخر پردي یا راولېږي استاد جبريل لي به وایو کې بيزني دا پامر ما یشا کوم شله وغاړي الله بر دی او حکیم حکمتون والا ترغیب قران لا صدق لې وكذلك اوحينا دقشان من وحي کړي لیک تعالی روحن قران زمون د امر ما نه مخې اس پټ عبارت دی یوسف دریم کې ویلی و ایس د دیو جنا ما كنت تدري تن په دې مل کتاب او شدا کتاب سره ایمان انبیاء خو په خواني ایماندار دي ایمان معنا غ ایمان چې حاصلېږي په قران یا دعوت ایمان لا یا اهل ایمان ولكن جعلنا لیکن دا قران ایمان منګر زولې نور او هدایت کو بده من نشاء او شال شو غاړو زمنګ د بندګانو وانک یقینا تخودل کې پر قران الی صراط مستقیم نی غلال لچ اسلام دې بس قران پر راځي حدیث کې ما کر نبی صلی الله علیه وسلم وستا قران رهنما لګنه عظمت د دلاره واوري لار د الله الذي غلا له دا په اختیار کې هغه سړي چې بر اسمانونو او لانه دې اسمه کې خبردار ال الله خاص الله له ورګرځیدل کارونه دي تصدیق د وحی ویلي تصریح په تحکیم د الله رد شرک په تحکیم شرع د ټول انبیاء ذکر کړه چې په خاصه ایماندار سورې زخرف ربداري
الته دلایل د موحدینو ذکر کړل دلته مشرکینو دوی مال ته رد دبای شبهاتو کی دلته عقیده شفاعت قهری رد کړي او شرکی درې مال ته زجر د مشرکین دلته کې رد کړي په شرک مقصد د صورت سره رد کړي په دلیل لري مشرکان چې موږ شرک کوو د الله په مشیت اتباع د پلار کو الله پیرت کې چمبیا به ولر علی بسم الله الرحمن الرحیم حامیم اول باب شپږ درش پورې دی دي تویل کې اجازه قرآن والکتاب المبین قسم دے پر کتاب چې مضمون ښکار دی الله قسم دے په ان جعلنا یقینا من دا غرزول قرآن عربی مضمون ښکارا جعلنا متزلوی قرآن مخلوق دے څلور جواب دی جعلنا فی التقدیر الوسوی جعلنا وانزلنا ابن کثیر وی جعلنا سمینا قرطبی کی جعلنا وصفنا لعلکم تعقلون شاقل نکار والے سورہ واقعات آئے کی بموئی وَإِنَّهُ يَقِنًا دا چلے فی ام الكتاب فاصل کتاب کے لدینا زمون سرا لعلی اچت دے حکیم محکم حاکم دے ایماندار اللہ پا جنت زجر مو ریجین اللہ سوکی چنہ منی نستاسو دا نمانو دا وجنہ وسمون قرآن پریدون نا اپا ندربو کی مانا دی انصراف تا ایا من باڑو عنکم استاسونا ذکرہ ذکر دا عذاب دا قرآن صفحان پاڑولو مفل مطلق دے من غیر لبزی ان کنتم ددی وجه تاسو یو قوم مشرکان لان کنتم قوما مسرفین تخویف دنیوی دوی مقصد پر ایک تسلی دا وکم ارسلنا اللہ دیر منگ لگلی نبی فی الاولین پخانوں کی زجر او ددی بد صفت بیانی وما یأتیهم نرازی دوی لرائی چیو نبی اللہ کانو بی یساجون دوی دے پوری ٹوخی کڑی دیم بیس چلو شو تخویف فاہلکنا برباد مکڑا شد دسق منهم دو دوی نا پتاقت کی ومداو تیرشو رے مطل الاولین تاریخ دا پخانو مثال عقلی دلیلی ترافی عذاب چا اللہ راولی پہ قدرت لریو کیسی ہوئی وَلَئِن سَأَلْتُمْ گت پوچھتے ہو کہ من خلق السماوات چا پیدا کړي اسمانونه او د قشان د ازمکانو دی وی خامخا خلقهن پیدا کړي د اسور اور العلیم پویا بیان د منافع او اوري الذي يغل جعل لكم الارض شجر زول استاوز پارس مکمادن آرام وجعل لكم بے پیدا کړي استاوز پار پیا پدې کې لارې لعلکم در پارا چې مقصد ته ورسه گئے یا ہدایت والا شی دیم عقلی دلیل والذی اغل نزل چاغ نازل کړي من السماء دبرنو په اندازا فانشرنا ممتاز کړي به پرې باندې بلدتن یو کاروچ مکان وچ دلیل د اثبات د باس کذالک دق شامت تاسو مر وستل شي څلورم عقلی دلیل یاسین شپږ دیرش کې ویلو والذی اغل دی خلق الازواج چې پیدا کړي جوړې ټوله وجعل لكم به پیدا کړي تاسو لا من الفلک دی کشته او چارپینا ما ترکمونا چې سورېږي په تعلیم دادا ووري در پارا چې برابر شي اعلی ظهوري دی په دې شابان دی بیات کې نعمت درف ساسو چې سنت طریقه را بسم الله الله اکبر الحمدلله به دعا او تبسم کله چې برابر شوي په استوا په سله کې اعلی را بس برابر ایدل وتقول بهبو سبحان الذي پاکیدا غلالا چې تابع کې زمونږ د پاره آزادا عظمت د الله مراد دی وما كنا انم دل شرط تابع کون کی عجز انسان اوس لطیفه مر گیا دی وانا الى ربنا يقنا من د خپل رب لرا ور ګرځیدن کیو لمنقلبون نتیجه سوا نن پډیر قیمتي گاڑی سه د مرمه گاڑی کې سور شوی یو بل لطیفات ساته سبب یو بل گاڑی کې سورېږي کټ د جنازې الله یې آیات کوي
وروسته کې زجر دی ورد مشرکین بالملائک وجعلوا دوی ګرځولي له هغه لره من عبادي داغه د بندگانو نه عیسی ان الانسان یقینا انسان دې ناشکر مبین کارا نه لا ته 50 کې مو بل زجر ام اتخذ ای الله نیولی مما داسنا چې پیدا کوي بناتن لورین او تاسو نام درکړي بل بنین په سامانو تعجب واذا پاتیم چې زیره ور کړی شي احدهم یو د دوی لا بما پاس شي بیانې مهربان لا مثلا په صفت کې وګرځيږي مخه تکتور او هو کظیم وی د غم نډکا خبرم به نشي کوله جړه ورځي بیان د زوفه دلته عبارت دی اتن سبون الی الله من ایت تاسو نسبت کوي الله لدا چا چې پیدا کړی شوی په دې غاڼه کې وهو او هغه په دې باس کې غیر مبین نه رکار کوونکې اظهار ما فی ضمیر لا د خځې ستر خو کی کنه باس نشي کولای ول خامسه سورې نور کې شو دوی ملائک جن کوي دي څه پوهې کړی ته وجعل الملائکه دوی ګرځولې ملائکه الذين اغاهم عباد الرحمن شاه بندگان نه مهربان دي جن کوي اشهدو دو حاضر و دې جوړکتا ستكتب عذر دې شوبلي کلی شي شهادتهم د دوی بیان به بدوی نه تاسو مو کړی شي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب سورہ نام سورۃ السروی کې ویلو نه حل کې زجر هغه چاله شي دې ملائکه بندگی کوي وجعلوا دې ګرځولې ملائک وقالوا دې وی لو شاء الرحمن کو کوي د مهربان الله موږ به بندگی نه کړې د چا دې بوتانو د چا دې ملائکو مالهم بذلک من علم دوی له پدې خبر علم نشه بر عبادت دوی می مشیت الرحمن دریم چې ملائک جن کوي دي انهم دوی نه دې مگر اٹکل کوي اسه الله وي عقلی دلیل دوی نو طلب کوي ام اتینا ما ورکړې موږ دوی لره کتاب من قبل مخکی فهم دوی به پای باندې پنجرګون کې د اثبات د دې ملائک جلیدا زجر بالتقلید الابا پلار پیش گئی بل قالو بلکہ دوی وئی انا وجدنا یقینا من دکڑی پلاران علی امتن پری طریقہ و انا من دے پری قدمونو باندې محتدون روان کړی شویو ورزور بسې ورسه کې تسلی چې ار بدمست الله دې مخالفت کړي لري وکذالک ودقشان ما ارسلنا موږ نه دلې ګلستان وړاندې په قريتين په ایچو کلی کې چې ير اور کون کې الا قال مگر دې بدمست ویلې ان وجدنا يقينا من مندکړي پلاران علی امتين پر طریقه و انه من دې پر قدمونو مقتدون اقتدا کړد شو دیو اقتدا مې پسې ده دلته عبارت دی ویلې دوی له رسولي چې ورته ویلي اولو جئتکم اگر کما تاسو سره تکړي به احدا په ډېر هدایت والا مما دا غڅنا چې تاسو مون دکړي په پلاران تاسو کله دین مې هدایت والی بهم نه منئ نو قالو دې عزت دو جن ویلې ان بما ارسلتم یقینا من پاس چې تاسو پیرا غلېږي شوی کافرون انکار کوونکیو فانتقمنا منهم بس الله بدله می تی واخسته فانظروا ګور کیف کان عاقبت المکذبین څنګه انجام دي مکذبینو نقلی دلیل په توحید چې مړستا خبرې نه ویلي جواب ازړي دي واذ قال ابراهيم پاتیم چې ابراهيم عليه السلام پلار له ویل قوم لا انني یقینا من بیزار داسنه تعبدون چې تاسو بندگی کوي الا منا د لكن استثناء منقطع الا الذي لكن الذي فتورنی چیزیں پیدا کړم فانه یقینا هغه ما مقصد ترسي صحیح دین کې معنی استقامت برا کوي په اعلان توحید وجعلها الله پاتګړه کلمه باقی داغن ورسا پر علی ګلو د رسولانو لعلهم يرجون شي داخل وګرځي الله له توفیق توبه زجر دې پینکار د رسول قرآن بلکې ما مزي ور کړی ها اولای دوی له دې پلانانو سره د کفر او شرک چې مرته نه دی ویل استدراج دی ابن قیم لګي کار دانه ده
حتی جاءهم الحق تر دې چې دوی له حق راغی. حق منا قرآن، حق منا توحید، ورسول مبین رسول کارا. ولما جاءهم شکل دوی له حق راغی نو قالو دوی ویلي هذا دا دروغ دی و انا به یقینا من په دې انکار کوونکیو. زه په انکار د رسالت مړ نبی چې پیغمبر کېدو ولې ابو جهل نه کېدو، ولید عقبه ولې نه کېدو، عتبه دی، عروه ابن مسعود دی، ابن عبد یالیل دی، کنانه ابن عبد ابن عمر دی. وقالو دی ویلي چی ویلی لولا نزل ولی نشی نازل دی دا قرآن علی رجلین په یو سړي من القريتين دی یو د دوه کلو چې مکه او طائف ته عظیم لوی سړي. مکه کې ولید او عقبه، طائف کې حبیب دی، مسعود دی، عمرو ابن مسعود دی، عروه ابن مسعود دی، ابن عبد یالیل دی، کنانه دی. الله رد کوي دوی په باطل نظر. او هما یدوی تقسیمه رحمت درفستا، رحمت نه مراد نبوت دی. تزید فی الدنیا نحن من تقسیم کړي بینهم د دې ما بین کې ژوند فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي د دوی کې قسم وای کنه مخکې مې حسد کو قسمنا بینهم معیشتهم لچرالم بسر سم پرې خو څو غریب څوک مالدار. بیان د تقسیم ورفعنا من پورته کړي بعضې د دوی د پاسه د بعضې نورو په درجو کې لیتخذ کې دوه قول دي، لام د پاره د انتفاع، دویم د عاقبت د پاره. لیتخذا چونی شي بعضې دوی بعضې نور سخریا سمانا مسخره والا مسخره شوي. دویم خادمان ورحمت ربک رحمت درب ستا خیرون غره دی دا سنه چې دوی جمع کوي. رحمت کی دو قول دی، اول جنت، دویم نبوت. مما یجمعون کی دو قول دی مال او دنیا کی عرص. تزید فی الدنیا الله وکدا یې رنوي چې دا کمزوري مؤمنان هم کافر شماره کافرانو له دروازې پوړی چتونه اشدار کړکې ټول د سرو جوړول. دا څه دي؟ حدیث کې راځي د ماشي وزرونه هیڅ تم نه لري. پرڅ کې دنیا د ماشي وزر دی. د مصر یو شاعر وای د ماشي د وزر حیثیت ټول دنیا باندې تقسیم غ څومره صبري پکې ورسي چې آخرت دې برباد کو. ولولا کراهیت ان د عبارت ته کنه بدی دی یکون الناس چې داخله و امه واحده یو ډله شي په کفر یا په غره کول د دنیا لجالنا من بغیر زولې د دنیا رس پکواله د وجه لمن دا چر پارا چې کفر کوي بر رحمان په مهربان الله دید کورون د پارا چتونه من فزا د سپین او پوړی علی چې په ورخیږي ولی بیوتیم د کورون لر ابواب دروازه او تختونه علی چې په تکي وي وزخرفا نور سلر دلته اول یا مطلق سرری ایا دا مذکور اشیاء سرو زرو وان کل ذلک دان دی مگر سامان د ژوند دنیوي اخرت عند ربک استاد رب پنځ معنی الله متقینو د پاره دی. دین دویم باب دی وش پته پوري زجر مورزون د قران لا رب داری مخکې دنیا تذکرہ ذکر کړ. دلته دنیا سبب د اعراض د قران نه ده. دنیا کې خو نه وته قران د نورو پاتې کی یا شو کې معنا دهړوندوالي ده. دوی معنا ده اعراض اسباب د ژوند دشتره خو لیکن خلق قید دي. چا چې مخواړو ان ذکر الرحمن د یاداشت مهربان نه ځان کون کی پیوست بکو له در پار شیطان فهو له قرین غبر د کرول ملګری نتیجه فعل شیطان سره. وانهم یقینا دوی چې خامخا باندې هغه عن السبيل دلار توحید نو ګمان کوي انه محتدون دوی سملار والا دي. فاتر اتکیم ویلو کا یوسل سلور کی تخویف حتی اذا جاءنا تردیش منگ لرا شدت عبارت دے گمرائی بمعلوم کی. قال سبوئی یا لیت بینی کاش ما بین زما استا کی ویل روالد مشرقیانو فبئس القرینو تا خودیر بد دوستے کرون ملگری. جواب د سوال چې جهنم کې شیطان دوی سره یو شو څه پیدا ور کړی اشتراک ولن ينفع
ينفعل پر فاعل سره انکم. دویم د ينفعل پر فاعل قرین دی انکم کلام مقدر دی لانکم. ارگز بنا فدر نکی تاسو علیو منن رس ایز دیو جنا چې تیرې مکړي انکم دا خبره چې په عذاب کې شریک یې. دا اوس تفریر بنه ما قبل حاصل بده چې دا کوم انسانان د شیطان ملګری شي کڼو غوندي نقصان قرآن کې نشته کنه. افان تایتو تسمع اور اول کولې شي کانلا او تحدي خودل کولې شړاندلا ومن كان واغت سوچ له په دلال مبین گمراهی کار کې فاما کمن بوزتا د دنیا نه یا د مکینا رات سلوی کو غافر واوي کې بموي نو فإنا يقينا منهم ددينا منتقمون بدلا لمنا کته او شي مړي دي کې یتر مکینا لاړ شي دوی چرته پریدو او نورین نه کې معنا ته خودلو دا یا بوخیت علی الذی غاصب وعدناهم شمن دوی سره وعده کړي فإنا عليهم يقينا من يفيزور اور مقتدرون طاقت په بر ده. روسای کې تفریح بالمعقول سره تشجیع اختلاف وقت کې بس کوي فستم سیک پنځه ولګوا بالذي پاسو حي الیک چې تعالی وਹੀ کې دي شي شویدا انک یقینا تی پنی غلار اول لک دویم انه دا قران ذکر لک پند استار پار استار قوم د پار دویم شرافت ته قوم نه مراد عرب دي دویم قریش دي مؤمنان وسوف الله یذر دې استاسو نه به تو پوښو کړی چې قران د نعمت باره کې چې قران می درکړې ولی مو پرې خو دو نقلی دلیل اجمالی رب دار مخکی ذکر توحید کو دل توحید د ټول انبیو کار دی آیت باندې اشکال واسال سوالو کدا چانه چې موږ لګریستان وړاندې موږ رسولان پیغمبر خو وخت کې نو جواب دا چې دلته کې معراج مراد دی دیم واسال من دریم قول لا ک شک نو ته پوښم نه کړي اجعلنا منگر زولی من دون الرحمن سوار مهربان الله نه خدایان چې بندگی دی وشي نقلی دلیل تفصیلی او عاقبت د مکذبین واورا ولقد ارسلنا یقینا لګل یوم موسی بیااتنا پکارن خزم فرعون تا وملئه د دې مشملګر مشان لا فقال شورغين ويل اني رسول رب العالمين استاذ رب العالمين نو فلما جاءهم شکل را اتګو کې دوی لازم پرې نه خونوي داهم دوی مینا دی په لو خاندل مینا معنا بها مینا دی دو جنې سکون خنده کوله خط نبی او نو خودل من دوی له من آیتین یو نخا الا هي اکبر مگر دا بغټ و من اختیار مثلنا دلته اکبر دواړو خواو کې راغی نو دور راغی اکبر معنا فیزامهم یہ عبارت مقدر دے من آیت متأخرت الا هي اکبر من اختها السابقه واخذناهم راتین کلم دوی په عذاب لعلهم يرجعون رجوع کې الله له توبه نو دوی سو ویلې وقالوا دی ویلې اے جادوګرا یا ایها الساحر من یا عالم اے جادوګرې سزان ویلې ادعو لنا دعا غواړم له دربنه دی بما پاس شلو ذکرې اندک استاسرا اننا یقینا من سملار والایو تو هاوت سروي کی بووي نبی کنا او چې کله مې الله دوی له عذاب لري کینو پس دې شوې من عزت کراله فلما کشفنا الله شکل من لري کلان هم دوی نه عذاب اذا الناس په بوندو ګرځیدل ان کوثون فرعون اوس ګوره په دنیا خلک دوکه کوي ونا د आवाज ورکه فرعون په خپل قوم کې ولاړو قال یا قومي اے زما قومه الیس لی نشت مال حکومت دری مصر وهذه الانهار دا نهرون تجری روان دي زمالان دي فلا تفلون دمرن ګوري نهرونه عام نهرونه مشران د قوم نه بحرونه دي ام انا خير يزغر من هذا الذي دا وچان چې سپک دي ولا يكاد نجدين چې تخکار کې مضمون اظهار ما فی الضمیر فلولا القي عليه ولنشدا غرجه ده پدیو بنگړې من زامن دسرو او جا یا ول نراجه د سلام علیک پر لپسې مقترنین من متتابعين ایم شونه ما
د سره بنگړې نشه ما سره شته. فاستخف معنا دوکې کې قوم خبرې ایستو من لدای. اکثر پیران مریدان ګډوډ کی استادان شاګردان انهم یقینا د یو قوم د فاسقین بيدینا د علتو. نو فلما پس ارکلا چې خپې کړو موږ نو بدلت ته واخستا فاغرقناهم نو غرق مکړه الله اجمعین ټول په ابو باندې زکه دوی عزت په ابو غنلو. قانون دار څوک کوم شیناس کې پما گزار ور کوي. قرطبی به نقل کړی دی د بای سلفنا چې ایک ګننګارانو مدوګه کېږي د الله په حلم بلکې دا غره غضب نه ویریږي او به د آیات ویری. یو کرت ابن جریج غصه شو چا ورته ویلې ته غصه کېږي هغه ویل ولې غصه نشم رب غصه کېږي او به د آیات ویری. فجعلناهم نمو ګرځول نمونی د عذاب سلفن نمونی د عذاب یا مخ کی دریم قول دا ذکر کې مقتدا د مفسرینو یا مخ کی تلون کی ومثلا معنا عبرت یو درست زمانه داون سره ولګوا یا کفار رسد ولا ایلا بے پدی مقام کې دا امام نصفی لګي جمع یا مصدر دی سلف سالف لکه خدم او خادم نو سلف جمع کنا علی منهاج السلف الصالحین چې الصالحین څنګه سلف سره برابرۍ جمع صيغه نصفی لګي. ولما کلا چې بیان کړي شی ابن مریم زوی د مریم مثلا په مثال کې الناس پستا قوم منو د وجن شروع کی وقالو زجر په اعتراض کوي نبی باندې رب دار مخ کی انا د پیراونانو ذکر شو دل د مکې نه مشرکان زمنګ د نبی سره بیانې. دویم د دې رب د 15 نمبر آیت سره دی چې دوی اسلام مجهول علاج جوړ کړي لري. دریم دې تعارف د سورې انبیاء سره دی انکم ما تعبدون حسب جهنم. نو دوی شروع کې چې اسلام جهنم لذي نو شاه جهنم لذي زمن علی حد بلار شي ګره. وقالو دی وی الہاتنا زمون خدایان خیرون غره دی هم هو کاغه دوی نه بیان لک تعالی الا جدلا ای لاجل الزد جدل معنا جګړه جدلن بلکې دوی قوم دی جګړه مار. الله اوس پیرت کوي ان وان دی غیر الا عبد مگر بندره مون په نعمت کړي پر رسالت وجعلنا بمغرزولو نمونه د بنی اسرائیل. دویم رد دا جواب د سوال د دوی ویل حصے پیدا کړي بغیر د پلار را معبود دی کړه. جواب دا د عیسی ولادت ساجب کار نه دی ملائکو غری دی مورم نشته او ډیر عجب دی. دلیل په دې باندې پناشنا ترجمه پیدا کړی دی بیت به ای بندگی مکړي شي ولو نشاء کزمون خو کوي نو موږ ګرځولې وې منکم ساسون ملائک فی الارض بدمه کې يخلفون نائبان وانه دې کو څلور تفسیر دی هو زمير راځي کې عیسی اعلی دویم نزول د عیسی اعلی دریم قران لا څلورم دوا ټول العلم سمن علی امر د قیامت یہ سبب د علامه قیامت دی. شک مکوئی بیا پدې او وای چې ما تابعداري وکي هاذا صراط مستقیم نه غلار ده قل عبارت پټو د دنی غنار له سو کاړی وا دینړی تاسو شیطان د مسایل د عیسی انه یقینا ابلیس تاسو په ارادو مبین دشمن نه کارا نقلی. ولما جاء عیسی چې کله راته وکي عیسی علی السلام په کار دلیلو نو قال ویل قد جئتكم یقینا ما تاسو را تکړه بالحکمت په حکمت کې دوه قول د نبوت دوه انجیل دلته عبارت د اظهار الحق وليبين دویم لاذكركم وليبين چې بیان کوم لكم تاسو لا باز هغه څه چې اختلاف مو پکې کړي نو فتقوا الله د الله ریګه اسما خبرو منه توحید او سنت فتقوا الله معلول دی ان الله لتوس ان الله یقینا الله زما رب دې او تاسو رب دې فعبدوا ده بندگی وکي هاذا صراط مستقیم نه غلار دا
دلته سوال لغه دي ته وي توحید. جواب دار چې توحید یو دین دی نو داخلو کې به ولي جدا جدا عقاید والا شو. فاختلف الاحزاب پس اختلافو کې گروپونو من بینهم په خپل مابین کې په حق د عیسی. فویل پس تبید للذین چالا چې ظلم کړي من عذاب من الیم د عذاب د ورځې درناک. صفت د عذاب د جر لاجل جار د ورځې. هل ينظرون داخل کې انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت. دا مبدل منه دي انت تیرے بدل لې چې را بشي نه صاحب ډوډۍ بخوري را بشي ګډه په صبر الوي شراب بشي اوګله به اخر کې واقع جوړ کړي نه را بشي دوی نه پیږي به دي دریم باب دی تفصیلی بشارت دین اور سبین عامات بے تخویف اخروی رد شفاعت قهری و تسلی و بے برات. الاخلاء سمانا دوستان پا دی دنیا کی یوم ایزن پا دی آخرت کی بازی بد بازی نور د پارا عدون دشمنان شی الا المتقین مگر تقوادارنا دی دشمنی بنی. بشارت اے زما بندگانو لا خوف یربم نی علیکم بتاسنن ولا انتم نبکوی غم. سبب د بشارت الذين امنوا اخری چې ایمان راوړې بیا آیاتنا اسمن پایتونو وکانو مسلمین منقادا ادخلوا داخل شي جنت لران تم تاسو تاسو ببینی ازواج کې وقول علماء لیکلي ببینی. دویم قرنا کرور ملګریم تحبرون خوشحالي کوي ګرځولې شالیم بدوی الله وی کاسې ډکه من ذهب دسرو ګلاسونه چې ډکه نو ایره ویلې شي صحاف وفيها بدی کې ماتشتیا شغواړي ځانونه او مزيب اخلال اعینو داسترګي وانتم فيها تاسو بدی کې همیشوي دل بویلې شي. وتلک الجنه التي داغ جنت دې چې تاسو له میراث کې درکړې شو بما كنتم تاسو د عمل د وجه ځکه ارچا جنت او جهنم کې برخه را یا مفت لکم استاذ فار فی ابری کی میوی زیتی من هذین تاسو تاکلون خریبا دولس حال ذکر کړه. اوس تخویف ان المجرمین یقینا مجرمان به په عذاب د جهنم کې خالدون همیشئ کم بنکړي شان هم دوینا وهم دوی فی پای کی بنو امید ار خیرنا. جواب د سوال لا تیرې نه دی دوی ظلم نه مون ظلم نه کړي په دوی ولکن کانوا لیکن دوی ظلم کوونکي دي ظلم دی وک الله وای आवाज بور کیا مالک اے مالک د جهنم څوکیدار فیصله دیو کی په مونږ باندې سارب. قال ابو جواب ور کی انکم یقینا تاسو به آرام حاصلوي مقیمون فی العذاب. څاوی دیرش کاله یا څلويک یا سل یا زر کاله ورسره جواب ور کی ولی یو خو دې شرم په خاطر دویم الله وه نه دا کړی. لقد جئناکم یقینا متاثر رات کړو بالحق پرشته توحید او سنت لیکن تو تاسو دې حق لکارهون بدګنون کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم پر راته وکړو زجرنا حاصل بده کدو کله کې همګم کله کو خبره ام ابرمو اي دوی کله کې امرن داکار فإنا منګم کله کوونکی دوی له عذاب ام يحسبون دوی ګمان کوي ان یقینا من چې لا نسمعون اور د پټو کارا بلا ولنا ورسولنا استای زمون لدیم د دوی سره یكتبون لکی ملائک دینو ور ساره موږ لولي کو قران وسیم لکی څومره نیک بختی لدا رد په اتخاذ الولد مقصد پرې کې اثبات توحید او رد شرک بالربوبیہ درې خبر الله اوس کوي. قل هو ان كان للرحمن کچرتا د مهربان الله بچي فانا اول العابدين سبا اول د بندگی کوونکو نو. دویم که مهربان الله بچي نو زین نفرت کوم دی عقیده نه نشته کنه ان شرطیره ان نافره عبادت مانا د نفرت دی او ان منافیشی. سبحان رب السماوات پاکی در رب د اسمانونو د اسمکلا چې رب د عرش د اما د اسنه چې دی بیانې بل زجر
فذرهم پرید دوی چننو زی په دې شبهاتو کې ویلعبوا لوبو کې په خواهشاتو کې حتی تر دې چې مخامخ شي د ورځ د دوی سره الذي چې دوی سره وعده کې دي شي پرید الله وي. اوس دعوه توحید اورد دې باتخاذ الولد وهو الذي اغا غزاد دې چې اسمان کې ملاه دې او د اسمګه کې نو می التم الله دلتم التم اولویت دلتم نور الله په عرش برابر دی. ابن قیم لګي دې بندو زره درېل وهو الحکیم وا حکمتون والا پوهره رد شی بالبرکات جواب د سوال کې دی چې مړ چاله اختیار د برکات ور کړی تبارک معنا دائم او لازم پیدو والا دی پیدو والا ور کول والا دی یا دائم دی لازمی متعدی معنا الذي غلا له شغر پار حکومت د اسمانونو د زم کړي کم چې دی پرې مابین کړي وایند او د اسرائیل د قیامت دی دغه پاس ایتونه ګوره صرفي معنا نه و بلکې اولوهیت خبره و. د علم السام مسئله ولې راوړل تخصیص د علم مستلزم نه تخصیص د قدرت ته و الیه اغلب ور وګرځول شي پنه د حساب کتاب رد شفاعت قهری ولا يملك اختيار لري الذين اغسوا يدعون شذيرا مدد شورت وي سوا الله نه د سفارش آیت کې دوه قول دي الذين معبودان يدعون الهه من دونه الشفاعه لاحد الا من دا به سره ولګوا دویم ولا يملك اختيار لري الذين مشركان يدعون شذيرا مدد شوي خدایان من دونه سوا الله نه د پار د اصول د سفارش الا من لیکن لمن شهید چاغي اقرار کړي په حق دنیا کې وهم يعلمون دوی پیږي په حال د مشمول هو یا په حق یا الا من شهید چې اقرار کوي په حق لسانن دوی پیږي قلبا بل دلیل ولا ان سالتم کته پوښتنه وږي چې چا پیدا کړی دوی وی الله فانا نکم خا ګرځولې شي توحیدنا زجر وقیل قسم دې په وینا د نبی دلته کې دي دوه تفسیر دي یا رب ان هؤلاء دا تفسیر د قسم دې جواب محذوف دي انهم لمعاندون دویم قسم یا رب پورې دې نور جواب سورې فرقان کې راشي نیولې دا قران محجور او دریم جواب د قسم ان هؤلاء دې نو ان هؤلاء يقينا د قوم دې ایمان لري تسلی رسول الله بالبرات والسلام المتارکه فاصفح عنهم مختواړه وقل هو السلام اې سمانا واپس کا پدوی معنی رد کھو فسوف يعلم منذر دې چې پوی بشي په سبب پوی شي چې ته صادقي پوی بشي په عذاب د آخرت او پوی بشي په خپل کفر باندې سورۃ کې امتیازات ادله اعترافي دلایل ردو کې دې په دلایلو ردو کې دې په الها شان د عیسی علی السلام ذکر کې صلی الله تعالی علیه خیر خلق